منو. حاجي صاحب شاینه یو منټ صبر وکړه شینواري صاحب. مهرباني. پوهېږم چې ښه دروند حمزه پوسې په خبره هم پوهېږي مشره. اول خو دې سلام درته ورسېږي. ګوره د بوسو لاندې اوبه نورې نه سو راتېرو. ډېر م تېرې کړلې نور بس ته. څنګه چېرته لاړې؟ نور بس ته یاره بس ته. ډېرې خاورې دي د افغانانو په سترګو کې وشیندلې. ډېرې بې ګناه میندې خویندې م پوسې دي دغه پردیو د استخباراتي جنګونو لپاره پوسې کونډې کړې یتیمان هم کړل. ډېر بچي ډېرې تور سرې پوسې په کورو باندې همداسې سرتور سر کېنولې. د ډیزلي ته اوس دې ته وګوره چې یو څو کسان راسې او عریضه راوړي او دلته خبرې او دلته محکمې ته وړاندې کړي چې جنرال مبین بې ګناه ده. الله خدایه دا محکمه ده، دا قاضي ده، دلته عدالت ده، دلته انصاف ده، دلته مشران دي، دلته د افغانانو هیلې دي. زنده باد دي. زه چې د جنرال مبین لپاره پوسې عریضه لیکم او بیا زه هلته ورمخکې کېږم بیا ورته وایم قاضي صاحب قاضي صاحب ولې مې کاته اچویه دا عریضه موږ لیکلې ملګرو دا سره ښکته ما اچوه. ولې مې کاته اچویه موډیټور څوک دی دلته؟ هلته به وایي دا دې راوخیځي دا دې خبرې وکړي. ګورئ یو دقیقه شاهین صاحب ماته پرېږده ما مایک بند کړه. ګورئ ملګرو هره مسله په خبرو حل کېږي. مه کوئ د خدای ورته وګورئ مایک مه بندوئ. هغه شی چې کوم زموږ د ولس غوښتنه ده هماغه به موږ په حکومت باندې عملي کوو ځکه دا حکومت د ولس دی ولس د حکومت دی. دغه شاهین صاحب شو دغه شینواری صاحب که کوم شاهین حاجي د خوله بنده کړي موږ هم د جنرال صاحب مینوال یو قومیان یو د دې خاورې بچي یو. موږ دغو ته وایو چې دا هلک د موږ په ژبه باندې دوی ښه وایي او موږ یې پوسې روغه پاکه سوچه وایو. موږ ښه نه پکې وایو. د دې ښه والا ته وایي چې دا مخکې تا نومونه بعضې نومونه هغه کړه بربنډ کړه یاره. داسې ووایه چې کوم در سره د مور او د میریت کیسې در سره کوم یاره ورته نه مې خوښېږي داسې راته ووایه. محکمې ته به زه عریضه لیکم بیا به هلته زه روان یم پوسې خبرې قومي سپین ږیري به راسره خبرې ورته وایم بس جنرال صاحب مبین پوسې بې ګناه ده. هیڅ عریضه ورته نه لیکو بغیر د عریضې نه به جبار خیل صاحب بغیر د عریضې نه باید راخوشي کړه. ته چې عریضه وایي شینوار صاحب یو پیشنهاد ده کنه ګوره دغه شاهین حاجي صاحب شاهین محترم که چېرته خدای نخواسته جنرال صاحب کلیس ته خفه یي یا که ناراضه یي خیر تاسې خپل یو څه نفر ټول سئ ته یې حاجي صاحب فدا ده داسې لوګری صاحب نور ورسې خپله خپل وکړي که دی خفه مې اجازه هم درکړي تاسې خپله دا کار وکړي خیر ده. محمده ګوره یوه خبر درته کومه نه زه له جنرال مبین سره کوم مشکل ګوره دغه کار مه کوئ کنه دا مایک هغه لاندې کمنټ کې وایي لونګینې بندوي نه هلکه لونګینه مایک مه بندوه لونګینه. دا ګوره بار راخېږي خو بس د همدغه نه صحیح شو. زه حاجي صاحب شاهین نه بس صحیح شو ته دغه شه څه شی دې جوړ کړی خبره صحیح شو. زه مې راخېږم د مرګري راغلي نور لوګری هغه مسله نور پرېږدو جبار خیل صاحب هغه مسله نور پرېږدو هم نه پوسې کاته لګیا دي هغوی خپل جنګونه کوي سره خدای ته ګوره دا غون پروجیکټي جنګونه دي پوسې زه ما خبر ته غوږ ونیسه مهرباني. د ما چې اصلي د ما د زړه جرړې خلاصې نه شي خبرې قرآن که نه چکچکې چاته وم نه قرآن که ورته ناره تکبیر او نه ورته وایم چې الله اکبر. د ما مشران دغه دي دغلته پاس ابو الماس په غږ مې پوهېږي په خبره مې پوهېږي. د ما دغه جنرال صاحب مبین د راخوشې کې چې راخوشې نه کې قرآن یا جرم راته ثابت کې یا قرآن ووایي چې فلانکي ځای کې دغه سړي ښځې سره تورن شوی ده د دغه لور سره ګیر شوی ده او خبره زندان ته مچولی. قرآن قاضي صاحب ته یې ووایه که نه قرآن 100 کاله بعد قرآن د نګونې پورته نه واخلم او دواړه در راونیسي هلته د اعدام که بیا د نګونې پور مې چې د نوانشته زه به نه احمزه یم نه به مې د احمزۍ مرشدې خوړلي نه به په دې خاوره پیدا شوی یم او نه قرآن دومره د وزن نه ته معلوم ده لکه د ایما د لاس کې ګوتې داسې د وزن نه ته معلوم ده. ضرورت دې ته نشته چې خاطب ته ماته ځان پټ کړې او خبرې مشهدي دې تړلې او مشهدۍ لاندې ماته ځان پټ کړې. قرآن کې رانه پټ کړې. قرآن مشهدۍ د ما نیکونو تړلې دي. زه په مشهدیو کې لوی سوی په مشهدۍ کې یم. زه لوی سوی په هغه سوزني کې یم چې هغه سوزني قرآن که تا خوب کې هم لیدلي. ما خبرې ته غوږ ونیسه جنرال صاحب دغه کوم قاضي یا دغه بل نسواري دغه کوم چې په دې قضیه کې قرار لري ورته وایه ورته نسوار مسوار دې توکه لاړ شه چېرته پوسې خبرې د اوسه پرته په دې نه خبر چې څه شی غواړئ چې څه شی غواړو بیا مې خوله مه راسپړه کړم بیا داسې بیا غواړم هر شی غواړم درنه د اوسه په خبرو پوهېږئ نه خبرې لکه ګوډي کېږي نن سر معلوم ده نن کنه معلومه ده خبرې دومره غټې غټې پیسې لري بل ته ورته ګوره ګوډی دا راځي د ما شملور ماته زندان کې ساتي خبرې بې ګناه بې خو بې بده او بیا راته چکچکې راته ووایي زه خو ډېر ښایسته جنګ کې کته لګیا یم پوسې کته دې هم دې مالکان روان کړي دي کته دې هم دې ما ځوانان روان کړي دي ته خپله دونه تورزن نه یې چې ته دا جنګونه وکړې ته ورسه ټول د ما احمدزي قومونه دي ورسه ټول د ننګرهار او د احمدزیو بچیان دي ته اوس هم خبره راته لګېده دا اوس د غونډه نیولې ده په کندهار کې د غونډه راغوښتې ده خبرې د نوي جنګ لپاره چې هغه څخه درته تشکیل شوی ده په هماغه جنګ باندې مخکې ځې یا تا له لاسه خبرې ځوانان خبرې مخابرې په سنګر کې غورځي یینه نه کته پوستو پسې یینه ور روان دي هغه وایي چې بېرته راپسې زنګ ونه وایي چې راتاوسه دا جنګ داسې مه کوه داسې کوه تا ته خو کلامي پوسې په چوپخط باندې جنګونه درکول کېږي که نه زه نورې خبرو ته نه ځم در سره خو خبر جنرال صاحب که راخوشي کوي راخوشي کوي که نه نور نه چکچک یې درته وایم نن په کیسه کې یو
نه د چکچک خلک یو نه دونه قابل د جنرال صاحب مبین خان د شملې او د مشهدۍ نه د پوسټ سیزان معتبري قسم په خدای کدي هغه ولی دی ولا کوم ما ولی سي لپاس در باندې واه در باندې وسیم قران کدي ومنم ته څوک یې بابا ته د ما غږ په ما باندې ورکه د ما د قومونو غږ ورکه د ما د زړه هغه ورکه ز هتا مخالفوم دې سړي را خپل کړم دې جنرال صاحب مبین خپل کړم راته ویل چې جبار خیر د خدای خاطر وکړه او همدا مې منلای ده د تورته د نور احمد زاسي ورور خیر د ترزو مکه د خدای خاطر وکړه هم د دې ته ورته پس نور مشرانو ته ورسې مکه خلونه بند کړ دغه بند کړل او دا ته مطلب په مان خپل باندې جنرال صاحب زندان کې چې بل مشر مې خبر وکړي غلط خپل په ور باندې بل مشر مې په لوی جمعات کې ناسي پوسې په منبر د جامع په منبر کې الته وایي چې دا سړی په در خوشي سي دغه خبر الته نه منه دا ته یې سومره ښکاره ور دا سو کې سي دومره ښکاره ورته بسره کې کلري کې خبره جنرال صاحب سره یو غیر اسلامي غیر بے پښتو غیر افغاني غیر انساني اصول کور سره سوي تاسو په پیږي هغه سړي خبرې ډیر یو غټه پیخه په مخه کې خبرې لا پیخه نه مخکې ونه پوسې لاسونه په تاکلو ته وسې پکې دغه غې نه ولې خبره چې د قرار پروت د بیچاره غدا پروت سبوسی چا باندې کړی ده خو بیا چې ته خولې پیراتاو کو بیا وایي نه چې جبار خیر ګرځا د بیا غسړای دا ګورو دل بیا ګور شروع کړه خزه شروع نه کوم ما خوخیږي دا وطن هم دا لونګي هم دا مشهدۍ لونګي د پوڅ دواړه خوند کوي خو مګر هم دا خوند نه کوي چې ترازی په ما باندې د ما د هغه چرګانو د هغه بلبلانو خولې ور باندې چې پاکي باندې د ما ځوانان د ما سپینګری پوڅ د پاکي بانګ باندې سهار منځونه کوي د ما هیله د ما امید د ما غږ پوڅ جنرال صاحب ده په ما باندې د دلته پوڅ خوند د سیسه تا جوړ کړي وي زه په ټولو باندې خبره ما ته معلومات کیږي چې موږ سره چا د څه وکړل خدا سي موږ چپا ورځو پوڅ پر راسته باندې ولېږي دا خدا دا بلبلانو باندې خلې مرته بنده قربان دې سم چار څو کې ما ته پته د پغه کې د تاثیر نشته ده غږ کې د تاثیر نشته وروره ما ته به یو مکان خدای را کړی پوه خدای به را کړی یو غږ به خدای را کړی خدای به را کړی رته جنرال صاحب ته خدای پاک دومره وده دي د پغه کې ور کړی د دومره وزن خدای پاک ورته کېچولې ده خو پاک به سپیشلای به کنه بس دغه ما خبرې په افغان صاحب او دلته ابو الماس صاحب راغلی دا ورته سپیشل ځنګړي سلامونه او شریف الله ورور ده خبره تر څو پورې چې د جنرال صاحب را خوشی کېدل په دې کې هغه نه چاته چکچکې وم نه چاته وم چې زنده باد نه ورته وم چې وروره مرده باد چې چې په خپل مخه دي زی پوسوي د ما د جنگ د جنگ د کوماندې جنرال پوسه په زندان کې پروت او زه به خبره هغه ورته کوم زه به چکچکې وم نه وم کته نه وم لګیا دي چې دا کوم پروجیکټي جنگونه په مخ وړي دي پوسي مور سره کار نشته ومن الله توفیق راځي خبر بل همدغه جن شروع کړه جبار خیل صاحب ویل ګوري د میډیا د چټي جنگ نه ده امریکا جمع 250 ملکونه سره غلي په هغه زور او طاقت باندې جمال خیل صاحب له نظامی اډونه دوی په میډیا باندې ډیر کار کړو دوی 3.8 تریلیون مصرف وکړ په 3.8 تریلیون کې 1.8 تریلیون دوی په نظامی ډګر کړو 2 تریلیون دوی په میډیا باندې وکړ په خلکو وکړ چینلونه راوصلاتي ویس چینل دلته چلیدل د امریکا امریکا د لپاره فعالیت کوو کار کوو نن موږ خپل لاس باندې د میډیا چینلونه ضعیف کوو نن که هر رقم د سړی که بندي موای که هر رقم په د پامدغه زندان کې باید د زمينه مساعده کړی وای چې تاسو ځوانانو تشویق کړی وای د تای میډیا ته تشویق کړی وای بیګا د میډیا زور چې د کابل روحیه په بل مخ راوړوله دوه ځوسو په کابل باندې وګوره خلکو رویا خطا سول همدغه د میډیا ځوانان دی همدغه چینلو ولا خلک وروتل سره کوته کله شمشاد او کتلونیزو کله نور او ژوندونو دغه خلکان ترګیزه پر یخ ناس کوري ودان باید خه تشویق سوی وای دا په سرحد کې تا ځوانان جنگیدل لیکن په کابل کې تا د میډیا ځوانانو دغه خلکو ته روحیه ورکړه نن چې په اسلام آباد کې دغه حالات روان ده ګوري مرال د نظامیان هم خطا ده د ملت هم خطا ده وجه چی ده چې ملت روحیه نه څوک نه روحیه ورکي هغه د تا ګلخانان راجګي مخونه په پټي ورته وایي دغه طالبان منولې دي چې کوم دي چې ما مولا آیا په افغانستان کې چې کوم دي څوک وایي همدغه خلک راځي کړي تا په مقابل کې غږی دي تا په مقابل کې خلک راځي کړي د حسن خان راځي کړي د تشویق کوي پیسې مرکي میډیا مرتنه ولې ده په کرایه مرتنه ولې ده همدغه رقم به بریکډل لګه څه بلا دغه سورګری هغه راځي کړي ده تا په مقابل کې غږی خپل خلکو ته روحیه پی ورکي خپل پنجابیانو ته روحیه پی ورکي لیکن موږ د خپل ځبې سړی باندې کړی ده موږ خپل د ځبې سړی بیا هغه دوسیه هم دغه شی ده قلم دوغه غوړي بیانې خو ورکس دا دوسیه نه ده بل دوسیه ورکله که تاسو ټول خدای نه خاصه په غلا ګرده په قتل ګرده په د لارې په غلا ګرده په دغه دوسیه خو چې تر مړی راځي ګور ما زه وایم پرې چې افغانان خبر شروع را پاره کې قرار راغلی دی چې جنرال موبین د پلانکی زوی د پلانکی ولایت د دې ولسوالۍ د دې کریه اوسیدونکو د پاکستان د هیئت
ان داغه توهین کړی دی او هغه څه توهینو هغه دا خبره و چې جنرال سیموبین دا خبره کړې و چې د پاکستان غله چارواکي او خپل مشرانو ته په ډیر احترام باندې چې د امارت معزز مشرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یا د پاکستان غله روان دي خپل جیبونو باندې پام کوي بالکل په دې کې د بلخ والی حاجی صاحب وفا پکې داخل دی ملا صاحب حسن پکې داخل دی امیر خان متکی صاحب پکې داخل دی دا درې کسان پکې دي وروره دا ښکاره موږ دا خبره کوو دا درې واړه مشران موږ ورته احترام لرو موږ منو چې دا وزیران دي دا والیان دي بالکل ورته احترام لرو خو دا سړی باید راخوشي کا دا سړی چې راخوشي نه کا موږ بایکاټ کوو لاندې وګورئ په زرهاو یا په لکاو د جمهوریت ملګري دي چې د جنرال صاحب مبین ملاتړ کوي د خوشي کېدو خبره کوي جنرال صاحب چې نه خلکای شته نه پرچمای شته نه چې د حزب شته نه بل ټول دا چې و چې جنرال صاحب مبین خوشي کړی ولې موږ دا نه کړی شینوار صاحب هغه خلک ولې طرفداري کوي افغانان چې جنرال صاحب مبین کومې ډلې پورې تړل نه هغه د ملت आवाज وو هغه د ملت आवाज د ملت په ژبه خبرې کولې هر ځای ته به د لار د خپل ملت نه او د خپل نظام نه به دفاع کول او بیا د نظام ته جنرال صاحب مبین خان د شل کاله ډیره قرباني ورکړې ده ما په باندې پوسټ هم کړو په ایکسپاند باندې پوسټ په کړو جنرال صاحب مبین شل کاله په جمهوریت کې پټ مخ وګرځیدو و چې کله دا نظام راغی نظام ته قرباني ورکړ اوس په دې نظام کې د محبس تور تنبو ته واچاو اخر دا د ځوان حق لري کې نه لري دا افغان دا کنه دا جرم خو دې معلوم سي جرم نه دا کړي اوس کې وسړي جرم کړي صحیح ده باندې دي سي نه چې چا جرم نه کړي غیر حق باندې کې بیا ځان ته اسلامي نظام او بیا وایي چې پاکستان خلاف یې مدل ته پاکستان سره جنگيږي هغه ته د پاکستان د لیډرانو په وزیرانو په امر باندې دي صاحب امر باندې ده هغه ته چولې محبس ته چولې ولې دا چولې دا ښکارا موږ ته معلومه موږ خپل فرمان کوم فرمان صادر شوی هغه فرمان موږ لیدل دا هغه ما کتل دا هغه مال وستل دا ما سره دا اوس پروت دا کوم شي باندې تاسو باندې کړه تلک صبر وکا وګونی سلک صبر مهرباني امارات دا غوښتنه کوو چې نور جنرال صاحب را خوسي کوي کدا 2000 مړی کړي وي هغه ګرځي په افغانستان کې دای دی مو ګرځي دغه مړای نه د کړای دغه جرم نه د کړای دغه هغه نه دی کړای تاسو مایک ولی بندوي ملګرو مایک به بندوي دا څوک دی که به تاسو غږیږي بیا زه نه مهرباني زه به کاته سم ده مهرباني خبره وکړه زه نه په ټول څوک دی ملګرو مایک بند نه کوي هیله کوم مهرباني ګورئ جنرال صاحب را خوسي کېدل دلته موږ بار دا کوشش کړی محکمې ته ولات لایم حتی یغه سړی سره غږېدلی یم یغه ته مې دا سوال کړی ده چې د خدای خاطر وکړي دا جواب څه وایي صاحب دا جواب څه درته اجي صاحب جواب څه درته نو مایک بندوي بزاس مشکل نشته ملګرو مایک بندوي هیله کوم دا کوم ټول دی جنرال صاحب پويسه کاری پويسه موږ نه پويګو ملګرو مایک بندوي ماته پښتنه وکړه چې د هغه کوم کسان چې دی ورغله جواب درته سو شاهین صاحب یغه ویلی وای تراسه خودلته د معلومات د څه ورغله یم د څه لپاره ورغله یم تا ته دا غو جواب معلومات یغه ته ویلی وای تاسو راسه یو څو کسان راسه اریزه راوړي موږ چې ورتلو د ورو رجانه په اصلا موږ د زندان ته ملاقات ور پرې نه کودل جنرال موبین نه اریزه کوم شرط دی کوم قید ور باندې دی نه کوم شرط نه دی وای دغه ځوانان راسه دغه والا ستاسو خپل اریزه وړاندې کې موږ په محکمه کې ورته مخته کو اریزه کې څه ولیکي لکه څنګه اریزه چې دغه سړی را خلاص کی دا بی ګناه خو ورشي ورته وروره خو ورشي چې د خبرې نو بیا ناست شته پاره استي خو نو دلته اقلا یو سړی خو راځي چې په د میډیا دی وایي چې دغه دوسیه نه د نه خوسې کوم ما خوسې کوي لاس کال نور باندې کوي د موږ سره ګلې کوم موږ سره دغه چیرې وایي چې خدای خاطر وکي د موږ ورونه راوچول نور دغه دوسیه خو تعین کوي په میډیا باندې حالت خلک راځيږي په ډګر ته وایي چې ما باندې کړای نه ایسای جاسوسان وایي چې ما باندې کړای دا و سره دلته خلاصې دغه یو خبره خو وکي د وزارت خارجه خدومره حق لري چې وایي ضرور په دغه حساب باندې کړای په غلا مینه والای په قتل مینه والای دغه دوسیه خو عقلن دغه من خو سیغه خلکو خلخ باندې سیده موږ جوړ دردونه کې په دغه کې نظام دیونه سي مشکل نشته باندې دي کې په سوداسه صلاح نور ځوانان باندې اندي لیکن دا درد موږ دغه سره کې چې د دښمن حالت لا پی وي سلامانه والای ده کله به ما په جیلو کې دا جیلونه خو خیر موږ ورته یو جواب پیدا کړ سره د پولیس چرخي کې ناست لیکن دا خو لا ډیر غټه د شرم خبر وي چې حالت د ما ځوانان په بارډر کې په دار رقم سره لګیا دي په پوینو کې غړپ پراته دي او دته دغه سړی چې په دغه دوسیه کې تللی د قلن ک نور د نخوسې کو په دغه پولیس چرخي کې به د انټرنیټ ورته پیر دغه انټرنیټ ورکی سنن دغه پولیس چرخي نه سړی غږیدل وای چې د دوی دم دغه جوړونه پیچودلی وای د دښمنانو جوړونه پیچودلی وای دغه رقم جرار اخلو خو خپل ملک نه دفاع کول خپل د افغانستان له نومي سره دفاع کول لیوانای خو نه وڅ چا د کنځا کول لیوانای خو نه وڅ د چا خور مور یادوله خو د همدغه ملت په خاطر باندې دغه د نظام په خاطر باندې